د اسلامي امارت ځواکونو حمید خراساني نیولای او ناڅرګند ځای ته وړی. اسلامي امارت خراساني ولې نیولای؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. نن د اسلامي امارت لخوا په حمید خراساني مشهور یو قومندان نیول شوی دی. د مسلې د افغان ولس او ټولنیزو رسنیو کارانو په منځ کې ګڼ غبرګونونه پارولي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د اسلامي امارت ځواکونو نه یوازې حمید خراساني نیولای بلکې له هغه څخه یې ګاډي او وسلې هم ضبط کړي دي. ویل کېږي چې د هغه له کسانو څخه هم وسله اخیستل شوې او په خپل حمید خراساني ناڅرګند لوري ته وړل شوی دی. حمید خراساني چې له پخوا راهیسې یې د اسلامي امارت په لیکو کې مهم ځای درلود له دې نازکو شرایطو سره مخ شوی دی. نوموړی څو ځله مخکې هم د اسلامي امارت لخوا نیول شوی خو بیا خوشي شوی و. داسې راپورونه هم شته چې اسلامي امارت هغه ته پراخ امکانات لکه ګاډي، وسلې او مالی سرچینې برابرې کړې وي. په ټولنیزو رسنیو کې وګړو د دې نوي جنجال په اړه بیلابیل نیوزونه څرګند کړي دي چې ځینې یې د اسلامي امارت پر مشرتابه سختې نیوکې کوي او د خراساني د نیولو او خوشي کولو د پخوانیو پیښو یادونه کوي. له بلې خوا د خراساني وروستی څلورم واده هم د ټولنیزو رسنیو او ځینو وګړو ترمنځ د بحث موضوع ګرځېدلی نه چې د هغه د ځاني ژوند او له اسلامي امارت سره د هغه د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته کوي. په ټوله کې د حمید خراساني د نیول کېدو وروستۍ پیښه په افغانستان کې د اسلامي امارت په لیکو کې دننه د اختلافونو او خپل منځي ستونزو یو بل نښه ګڼل کېږي چې د وګړو په منځ کې یې د دې مسلې پر وړاندې بیلابیل غبرګونونه او نیوکې راپارولې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.